په خیبر میدان کې چې په پښتنو باندې کومه حمله شوې ده څنګه چې تاسو ته پته ده چې پولیسان راغلل په خیبر میدان کې چې کومه کسانو په هغه باندې حمله وکړه په پښتنو باندې او په هغه کې چې دی نو فایرنګ یې پرې وکړو چې ډېر کسان پکې هغه چې دي نو زخمي شول او 3 کسان چې دي نو شهیدان پکې شول. ملګرو په دې کې د اسیټ چې تاسو ته راکس ښکاري نو د دې دا چې دی نو دا چې کله شهید کېدو نو دې خپلو ملګرو ته یو نصیحت پرېښودو او دا نصیحت چې دی نو ویل دا به ټولو پښتنو ته ورسوئ. ملګرو د دې سیټ چې تاسو ته دا ښکاري چې دا چې کله شهید کېدو د دې شهادت نه مخکې چې دی نو دا خبره وکړه دې نوم دی طایب و. ملګرو وایي دا خیبر میدان چې دی نو دا زمونږ دی او دا به چېرته هم تاسو نه پرېږدئ. که زه شهید شوم که نه نو چېرته به هم دا تاسو نه پرېږدئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې پښتنو چې دی نو هغه ووایي چې موږ په 11 اکتوبر باندې خپله چې دی نو خپله جرګه لګوو خپل چې دی زموږ سره چې کومه زیاتی کېږي. اوس ګوره دوی جرګه لګوي که نه نو حکومت چې دی نو اجازت نه ورکوي نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې دوی چې دی نو فساد پیلوي. ملګرو د هغه نه پس چې دی که نه نو په هغه باندې په مخه پولیسان راځي او په هغه باندې حمله کوي. پښتانه چې دی نو زخمیان کېږي پې کله وله ټینټونه سېځي. ملګرو دا بالکل چې دی نو دا زیاتی دی د پښتنو سره ځکه پښتنو له خپل حق ورکول پکار دی ځکه چې هغو باندې اوس نن حمله وشول او دا نوجوانان چې دي نو 3 نوجوانان چې دي نو هغه پکې نن شهیدان شول او دوی چې دي نو نور هم حملې کوي او دا نوټیفیکیشن یې پکې هم جاري سرکاري چې څومره کسان دي نو دا به د 11 اکتوبر چې دی نو په دغه کې به دوی چې دی نو شرکت نه کوي. جی افسوس خبره دا ده چې دوی پښتنو له ولې خپل حق نه ورکوي پښتنو ته ولې اجازت نه ورکوي. پښتانه چې دی نو د بهادرۍ مثالونه پراته دي. که تاسو سوچ وکړئ د پاکستان چې آزاد شوی دا پښتنو آزاد کړی او څومره چې د بهادرۍ کارونه دا پښتنو کړي ولې بیا د پښتنو سره ظلم کېږي ولې هغه د خپل حق دپاره به خبره نه چوتئ ولې دا خبره به نه چوتئ چې زموږ سره ولې ظلم کېږي زموږ د پښتنو په سر پیسې اخلي زموږ پښتانه اشتیا کېږي ولې دې په باره کې به خبره نه کېږي. حالات مکمل طور باندې خراب دي څنګه چې تاسو ته پته ده په 11 اکتوبر چې د پښتنو کومه جرګه لګي نو هغه نه مخکې چې دی نو هغه چې دی نو خپل فایرنګ شروع کړی دی او بل دا چې کوم پولیسان کوي نو د خیبر پښتونخوا خپل پولیسان دي خپل پښتانه پولیسان دي چې هغه خپل پښتانه ولیږي چې هغه په خیبر کې دي او په خیبر میدان کې چې دي نو هغه ولیږي. افسوس خبره ده.